الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان سورہ روم پسې دې ترتیب کې نزول کې فرض سورہ صافات نه دی کله چې مخکې سورۃ روم کې بشارت او فتح او نصرت او مدد سره مؤمنانو لپاره سورۃ لقمان کې د فلاح او د کامیابی اصول بیانوي چې دا فتح الله دې لپاره راوسته چې دې کې به اجرا د هغې اصول کېږي سورۃ لقمان کې بیان کړي دي مخکې سورۃ روم کې عقلي دلایل ډېر په کثرت سره وو او دې صورت کې به نقلي ذکر کوي د لقمان نه په دې مسله باندې دغسې مخکې صورت کې رد ټولو شرکیاتو شوی او دې کې به خاص کر مسله د علم بیانوي صفت د علم د الله هغه په دلیل عقلی کې ذکر کړي ارسته بیا یو پنځه قسمه مفاتیح دا غي بیان کړي داود صورت اصل کې رد شرک دی په دلیل نقلی سره د لقمان نه او دې صورت کې درې باب دي په اول کې هو تصدیق د قرآن په څلورو صفاتونو ورسره دغسې پنځه صفتونه د مؤمنانو دي بیا په هغې پسې رد دی او زجر د مشرکینو له او عقلي دلایل پکې ذکر کوي لسو آیاتونو کې اول باب دی تصدیق د قرآن صفات د مؤمنانو او زجر عقلی دلیلونه بیا دویم باب کې د حضرت لقمان بیان دی مفصل چې هغه دلیل نقلی دی په رد د شرک باندې او دریم باب کې بیا زواجر دی زجر ذکر کې من الناس من یجادلو شلم آیاتنا زجر په استحباب د دنیا باندې هم بیا عقلی دلیلونه سلسله ذکر کړي عقلی دلیلونو او آخر کې بیا د مشرکین په هغه افعال شرکیو باندې رد دی او نفی د علم غیب کی په آخر کې درې باب دي په اول کې تصدیق د قرآن او د مؤمنانو صفتونه او بیا زجر عقلی دلیلونه دویم کې مفصل دلیل نقلی د حضرت لقمان چې په هغې کې د هر قسم اصلاح ذکر کړی اولم په لسو آیتونو کې دویم په لسو کې و او بیا آخري باب کې مختلف امور یې را جمع کړي زجر دی او تزهید من الدنیا دی او دلیل عقلی مفصل لکه سورہ کہف ذکر کی په نفی د علم غیب باندې او آخر کې نفی شرک فی العلم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم
اللہ پوئی پاسل مطلب دی حروفو تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین دا آیاتنا دا کتاب دی دا یو صفتو الکتاب الحکیم او کتابو چی دیر دا حکمت تے محکم دے دا نسخنا هدى ورحمة للمحسنین ہدایت تے دا مخلوق دا پارا رہنمائی دا دنیا پہ حیثیت سرا اور رحمت تے دا پارا دا حق پرستو تصدیق دا قرآن پا سلور صفتون سرا اوس دا مومنان اوصاف ذکر کئی دا محسنین تفسیر کئی اگر سنگ چے سورة البقرہ کی متقین ذکر کریو چه هدى للمتقین داغین تعبیر دلتا پا محسنین سراؤکا الذین یقیمون الصلاة غتسان چی پابندی کی دمانزو ویوتون الزکاة او کسان چی کوشش کی زخپلی صفائے دمال او دبدن دا عقیدی تزکیہ وهم بالآخرت هم یوقنون دی پا آخرت باندیم یقین کون کی اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون دغه خلق دی چې په صحیح لار دی په سم لار دی طرفا د خپل ربنا د دنیا حکم او دغه خلق دی چې کامیاب دی په آخرت کې زجر ذکر کی دی په مقابله کې څنګه مومنانو صفاتونه ذکر کول پینځو نور پسې د مشرکین او مجرمین صفاتونه ذکر کړي تقابل له دوه یو بل سره مقابله کوي چې دا خو د مومنانو بیان شي لیکن دی په مقابله کې نور خلق دی چې دا غي دا صفاتونه دي ومن الناس من يشتري لهو الحديث بعضی خلقنا سوکدی چه اخلی لهو الحدیث د گمراه خبری د شرک خبری لهو لعب چوتوی حضرت الضحاک معنی کی شرک لهو الحدیث نمراد د شرک خبری ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی کہ والذی لا الہ الا هو الغناو دریز لیویلو الغناو واللہ الذی لا الہ الا هو سروت تینا مراد دے سوگن دے کو سروت تینا مراد دے لہو الحدیث اگا وازون شیطان خلق پاگے سر گمراہ کی گی اللہ دا دین نپاتی کی گی اغدیتو الہ الحدیث حسن بصری ہوئی ما الہ اللہ ما الہ عن اللہ اغا خبری چی بندل دا اللہ دا دین مشغول کی و غافل کی اغدیتو الہ الحدیث اغا بیہود خبری حدیث کے مراغلی دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویلو دا لہو الحدیث مبارکی من جلس الى قینت یسمع منها اگر سوک چی فخوا خدا سے زننو خدا سے دمی باوی چی اغیب سرودون و گانوی اغیب خلق و آغست پدیر لی قیمت سرا بیا باو تناستو نبی علیہ السلام سوک چکی ناستو دی وینزی تا دی دمی تا و داغی گانی اوری دی صب فی اذنه الآنک یوم القیامت
په دې غوږونو کې به قیامت کې ویلي کړي سکه اړولی شي پر د قیامت باندې صب فی اذنه الآنة چې دې سرودونو ته او دې ګانو ته غوږ یې لهو الحدیث یشتری ذکر ویلې ده یو دې خپل معنا دا غسل حقیقت باندې حمل له دغاري واغست په ډېر لوی قیمت سره او یات نمراد اشترا غره کول دې سره محبت ساتل دا یو صفت د خلقو من یشتری لهو الحدیث چې د قران نه او د الله د کلام نه د غفلت لپاره دا سبب جوړ شوی دی ریتا دویم لیضل عن سبیل الله چې گمراه شي د الله د دین نه بغیر علم بغیر د علم نه په خپل گمراه کېدل یا نور خلق گمراه کول ځان سره بغیر علم چې علم او دلیل ور سره نشته خلق گمراه کوي په خپلم گمراه دي ويتخذها هزوا او دریم دار چې نسی د الله دین لرا پټو کو سره اولئک لهم عذاب مهین دې لپاره عذاب دې رسوا کوونکې مهین ځکه دې د الله دین اهانت کړو دغه په مقابله کې ادا مزامیر اغستیو او د سلورم فیضا تتلی علی آیاتنا کلا چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمون ولا مستكبرا دومره بدو غني ولا مستكبرا ډیر غصې د وجنه ډیر نفرت د وجنه واپس دانګي ډیر لوی کوونکی کلم يسمعها دا سیله کتوای چې د سندي اوریدلی کان نبی وزنه وقرا توای چې د غوګونو کې درنواله کونواله فبشر بعذاب علیم دا مقابله ذکر کړو سپینځه صفاتونه دي چې دام دنیا کې شته چې الله کلام او آیاتونه پاغي باندې دومره بد لګي ولا مستكبرن المؤمنین ویلو من ماتا وعنده جاریه مغنیه فلا تصلوا علیه چې دغه سړی او مرش چې هغه سره دغه جاریه و سروزګرا هغه ستیوا ناس ووته ویلو چې په دغه جنازه نه کوي هغه په ځای باندې اوس نور سيزونه دي چې خلق وته ناس دي او ځان په استلی د عبادت نه د مانځنه د قران نه دا چې هغه سره عادت شوی آیاتونه او قران په ډیر بد لګي ولا مستكبرن بدیبم دا حکمي چې المؤمنین ویلو چې فلا تصلوا علیه دی باندې جنازه نه کوي مقابله نه کوي د الله کتاب زیر ور کدل را په عذاب درناک سره فبشروا بعذاب علیم زیر ور کدل په عذاب درناک سره زکه دیم په خپل خیال کې دا نوې چې ګنوم به جهنم ته ځو دیم دا څه خبره اوریدلی چې ر دې کې څه ګناه نشتا
دا وی د دین نه یو حصہ ده موسیقي ورته وایي د دین کې داخل کړی شی دی نو ګناه کوي او ګناه ورته نه وایي ځکه الله وایي چې فبشره دیم په تمه دی چې الله مال جنت راکوي زیر ورکدله په عذاب دردناک سره نو تقابل و دې ځای کې د دواړو صفتونه یو بل سره مقابله کې ذکر کول بشارت ذکر کی مختصر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړو عمل کړو صالح لهم جنات النعیم دې پر جنتون دې د نعمت خالدین فیها مشوی پاوی کې وعد الله حقا دا وعده کړی دا الله وعده چې رښتیا ده او هو العزیز الحکیم الله ډیر زور اور ذات ته حکمت والا ابو موسی اشعری رضی الله عنه ویلو چې نبی اسلام ویلو من استمع الى صوت الغناء لم يأذن له ان يسمع الى روحانيين چا چې دنیا کې دغه شیطان आवाजونه اوریدلی هغه په وګونو باندې خواږه لګیدلی دیو په جنت کې قیامت کې روحانیین نه محروم شي روحانیین جنت کې هغه خوشوازی دي چې هم د جنتیانو لپاره یو لوی نعمت الله تیار کړی ویلو چې دا نعمت نه محروم وي دلیل عقلی ذکر کوي خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله پیدا کړی دی اسمان نه بغیر دستانو نه چې تاسو یې وینئ والقى في الارض رواسي ان تميد بكم ورزولی په ځمکه باندې غرونه چې حرکت نکي پتاسو وبث فيها من كل دابه فارکړي دی په ځمکه کې هر قسم زنده سر وانزلنا من السماء ماء الله یمغا ورود اسمان نوبو فانبتنا فيها من كل زوج كريم زرغون کومنګا په دې ځمکه باندې هر قسم جوړه تازه دلیل عقلی کې ګڼ څیزونه راجمع کړل یو دې لپاره چې مشرکین نرستو تپوس کوي چې په دې ټولو کارونو کې یو کار داسې شته چې تاسو الہه وکړي شي الله اسمان پیدا کړی دي دې کولی شي داسې بغیر دستانو نه غرونه په ځمکه باندې ورزولي زنده سر یې پیدا کړی باران وری او ځمکه باغې سره زرغونی دا کولی شي هذا خلق الله دا مخکې چې څومره بیان شو دا د الله مخلوق دی کنه خلق الله مخلوق د الله فاروني د مشرکانو خیماتا ماذا خلق الذين من دونه چې څه پیدا کړی دی او کسانو چې بغیر د الله نه دي تاسو دعوه کوئ په دې باندې چې دا الہ دي په دې څه شی پیدا کړی دی من دونه بغیر د الله بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې دا ظالمان په ډېره ښکاره ګمراهۍ کې دي یو مقصد پکې د مشرکین نه تپوسو اځه مقصد دا چې ورپسې دلیل نقلی د لقمان حکیم نه ذکر کړي عقلی او نقلی دواړه یو ځای کړل چې دواړو مطلب اثبات د وحدانیت د الله ذکر کړي د حضرت لقمان داغه په بیان کې د هر قسم اصلاح ذکر اشتکر عقاید او د اعمال د اخلاق او د آداب د معیشت ټول په خپل تقریر کې راجمع کړی دي
ځکه الله رب العزت هغې له په خپل قرآن کې ځای ورکړ او صورت یې د هغه په نوم باندې یو صورت یې قرآن کې د هغه په نوم باندې کېښود چې دا صورت لقمان دی. صرف د دې وجې نه چې خبره یې داسې کړې وه چې د الله د رضا وه او دا اشاره دې ته چې کله ملکونه فتح شي لکه روم چې فتح شو په هغې کې به بیا د اسلام دا اصول جاری کیږي کوم چې حضرت لقمان ویلو. دیمه دا و چې عنکبوت کې او روم کې دواړو کې د مجاهدې ذکر وکړو. نو مجاهدې من جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذین جاهدوا فینا. نو دې صورت کې وایي چې مجاهده به د لقمان په شان کوئ. هغه څنګه مجاهده کړې وه دې کې به اوس راشي. بل دې ته اشاره کوي چې دا مسله توحید داسې مسله ده چې څنګه انبیاو کړې ده څنګه نورو حق پرستو کړې ده نو چې کوم عقلمند او خیارو حکیمانو هغې هم کړې ده که دا خو د هر چا مسله ده. پیغمبرانو مسله د ملائکو مسله ده د هرې زمانې د حق پرستو مسله ده نو د حکماو مسله هم ده که څومره چې هوښیار تېر شوي دي که نه هغې دا مسله کړې ده لکه حضرت لقمان. لقمان ابن باعوره ورته وایي یو قول دا دی چې دا د ایوب علیه السلام خورهیې و ښه مشهور پیغمبر چې تېر شوی دی. او دویم قول دا دی چې لقمان حسن بصري وایي ابن عباس صاحب وایي غلاما حبشیا اسود من سودان. دا یو غلامو حبش او د سودان پیدایشي چا ویلو چې روم کې دی. عبدالله ابن عباس وایي چې نه د سودانو. عاش 1000 سنة وادرک داود زر کاله وی دنیا کې تیر کړو. داود علیہ السلام زمانه مونته وا چې کله داود علیہ السلام یې ولید نو بیا خپل فیصله او خپل مسلې پرې خو دي امخ کې بنی اسرائیل کې دی او قاضي و یعنی له فیصله کولې. دې کې مې اختلاف کړی خلکو نور ټول په دې باندې متفق دي چې دا یو نیک بنده دی د الله ولی. او صرف عکرمه هغه وایي چې دا پیغمبر دی. دا د خپل تفرد دی اتفاق دی په دې باندې چې پیغمبر نه دی او د الله ولی دی. څنګه نورو ذکر قرآن کړو اصحاب کهف مریم دغسې حضرت لقمان حکیم هم دی. حکمت یې هغه دی چې اوس یې قرآن ذکر کوي دا د هغه حکمت دی. بس الله والا په زړه کې او ذهن کې خپل نور او خپل توحید اچولی و نو بس دا د هغه حکمت و. هره خبره چې به یې کولو نه به د حکمت وه. ځکه مالک ورته یو ځل ویلي و چې ته ماله غوښه راوړه خو چې په څاروي کې کوم ډېر خوږ ځای دی نو هغه راوړه. دې لړ نو زړه یې وله راوړه. بیا بل ځل یې ولېږه ورته یې ووایي چې هغه غوښه راوړه چې هغه په څاروي کې ډېر خراب ځای دی. بیا وله زړه راوړه وي دا ولې وي بس دا خوم دی د دې نه بل خوږ شي نشته خو چې کله صحیح
او چې کله خراب شي نو دین بیا بل خراب شي نشته. نه اذا حدیث کې مراغلی اذا صلح الجسد كله نبی علیہ السلام ویلو په دې بدن کې یو لږه غونټه غوښه د ټوکړه چې هغه صحیح وي درست وي نو ټول بدن درست وي. فاذا فسد الجسد كله او کله چې هغه فاسد شي ټول بدن ورسره فاسد شي. ولقد آتينا لقمان الحكمة آياتنا من ورکړو حضرت لقمان ته حکمت هو په دین کې علم د شریعت څنګه چې انبیاء له مخکې د نبوت نه علم او حکم او علم وی کنه نو حکمت علم د شریعت خبر ډېر قیمتي. انشکر لله هغه حکمت داو چې موږ ته ویلو چې د الله شکر ادا کوه، د الله د هر نعمت د الله بندگی کوه، د الله تابعداري کوه. دا اصل حکمت ته ومن یشکر فانما یشکر لنفسه. هغه څوک چې د الله تابعداري وکړي نو د دې فایده د خپل ځان ده. من جاهد فانما یجاهد لنفسه. هغه عام لفظ دا ټول پکې داخل دي. ومن کفر سوک چې کفر وکړ نه شکر وکړه ځان سره زیاته وکړه. ولی فإن الله غنی حمید. ځکه چې الله بې نیاز دی او ستایل شوی. دا خو د هغه حال یې په دې طریقه بیان کړو چې حکمت د هغه د الله د حکم پابندي. اوس ذکر کوي چې حضرت لقمان شروع کړه د مسلې نو دوه حکمت یې پکې ښکاره کړل. یو حکمت دا و چې ټولې مسلې یې رستو کړې نو توحید یې مخکې کړ. دا ډېر لوی حکمت دی. بل حکمت یې دا و چې نور خلق یې رستو کړ نو خپل ځای یې مخکې کړ. دا بل حکمت. او دې رستو خلقو د تعلیم پرېښودو چې ګوره صحیح ترتیب دا دی چې ضروري خبره مخکې شي او غیر ضروري رستو شي. او صحیح ترتیب دا دی چې انذر عشیرتک الاقربین چې اول پتا باندې د خپلو اقرباو حق دی بیا د نورو دی. مسله به مخکې خپل نږدې خلقو ته کوي. قاتل الذین یلونکم من الکفار. چې کوم نږدې نو هغې سره اول دا مباحثه پکار ده. ولی چې الله فضل وکړي او هغې یې ومني که نه نو بیا به وروستو اسانتیا پیدا شي که نه چې خپل خلق خپل کور جوړ شي بیا نور جوړول اسان وي. خپل کور رواني نور جوړول بیا ګران وي که نه. فإذ قال لقمان لابنه. یاد کا دا خبره ډیره د یاداشت قابل ده چې وی لقمان خپل ځی ته وهو یعظه. دی ورته څنګه ووایي وعظ یې ورته کو که نه نصیحت یې ورته کو. وهو یعظه نو بس وعظ او نصیحت به دې ته وایي نو ځکه دا خو الله رب العزت ویلي دي که نه چې ته چا لیکلي نه دي چې شکي خبره یې که نه یقیني خبره ده چې الله وی وعظ کوي نو په دې طریقه یې کوه په کومه طریقه چې لقمان کړی و. ځکه ورته لقمان حکیم وایي. دې د حکمت نه بل څه معنا اخیستې ده. دې د حکمت دا معنا اخیستې چې ګنې هغه طبیب و اجړې بوټي به یې راوړه ټکول به یې دکان یې کړی و لنګری پرتې وې
هلته لیکلي لقمان حکیم دواخانه هلکه دا هغه دواخانه وه دې ته نه دا مطلب واغسته حکیم دې دغه ته وایي چې جړی بوټي ټکوي ا دکان کړي نه دا حکمت دا دی وهو یعظه واعظ او نصیحت کو ناول خپل زی تکو ځکه حق یې مخکې او بیا لومبه خبره ورته د شرک وکړه یا بنیا ډېر په شفقت سره ورته وایي چې بچیا لا تشرک بالله شرک مکوه د الله سره دا لومبه خبره واوره ځکه چې نورې خبرې په خپله سمیږي دې سره شرک نه ځان بچ که که نه نو بیا نور به الله ته بچ کوي ته دومره وکړه چې ځان د شرک نه بچ که نو الله وعده کړې ده چې نور به زه ستا حفاظت کوم نورې مسلې به دې په ځای او بله دا ده چې دینه دې ځان وساته نو اپله دروازه کولاو شوه د مغفرت که ته وایې چې یاره ما نه نور ګناهونه ډېر شوي دي د هغې څه بندوبست پکار دی نو الله هغه به کېږي که نه اوس هغې کار اسان دی یغفر ما دون ذلک اخو الله بخشش کوي خو د دې بخنه نه کوي دا ځکه مخکې دی ضروري دی که نه شرک مکوا د الله سره ان الشرک لظلم عظیم یقینا دا شرک ډېر لوی ظلم دی ظلم عظیم ډېر لوی ګناه دی ځکه معافي نه کېږي که نه چې څو دې په خپل ژوند کې توبه نه ایستي او دغسې لاړې نو بس معافي نشته بیا نو حضرت لقمان خپل زوی ته د الله حق بیان کړ چې د الله حق څه دی شرک مکوه شرک نه ځان بچ کوه د تقریر د ده جاري دی خو مینځ کې الله رب العزت خپله خبره کوي جمله معترضه د یو خاص فایدې دپاره هغه دا ده چې الله وایي تا ورته زما حق بیان کړ زوی ته ور خپل حق دی ورته بیان نه کړ چې بچیا زما قدر کوه زه دې پلار یم او زما نافرماني مه کوه دی ورته نه دي ویلي بلکې د الله خبره یې ورته کړې ده الله رب العزت وایي چې زه به ورته ستا خبره وکړم چې تا ورته زما خبره وکړه نو زه به ورته ستا خبره وکړم ځکه الله د هر عمل بدله ورکوي که نه په دنیا کې که آخرت کې دا ول الله رب العزت په دنیا کې یو بدله ورکړه چې زوی ته د پلار حق بیان کړه مور او پلار ووصینا الانسان بوالدیه مونږ وصیت کړ د انسان ته په حق د مور او پلار کې چې دې سره ښه ژوند تېروه د دې قدر کوه د دې عزت کوه د دواړو کوه لیکن د مور زیات دی قرآن او سنت دواړو کې دغسې راغلي دي د مور حق زیات دی ولې حملته امه ګرځولې ده لره مور د ده وهنن په یو کمزوری کې علی وهنن پس د بلې کمزوری نه وفصالو فی عامین ابیا چې څو د خوا نه جدا کونم 2 کاله پکې تېر شي وو دومره وخت یې د ده تربیت کونو وصالو جدا کول د ده د خوا نه فی عامین په 2 کاله کې وو وګوره هغه وصیت یې اوس ذکر کړو چې څه وصیت کړی دی مونږه وصیت خو نه ذکر شوی د دې وصیت هم کړی دی چې انشکر لی ولوالدیک دا وصیت هم کړی چې تا ول زما بندګي کوه زما تابعداري کوه الله وی او بیا د مور او پلار
انشکر لی یو زما شکریه ده هغه دغه ده چې ګورې بل چاته به خدای نه وای بل چاته به حاجت روا او کارساز نه وای دا زما شکریه ده بس ولوالدیک مور او پلار نافرمانی به نه کوې د دې خدمت به کوې بس چې دې د نه رضایي الی المصیر بس چې دا دواړه کار دې وکړو نو بیا راځه بیا یې سارېږه ما دې دوه کارونو لپاره الله بنده را لېږلی دنیا ته نو دې راغی نو په بل څه باندې مشغوله شو الی المصیر ستا خو دغه کار د دنیا کې هر ځای کې چې قرآن د مور او پلار حق بیان کړي نو ورپسې یو حکمت ذکر کړي ځکه اکثر خلک به وایي چې ټیک ده مور او پلار خو هم ډېر نږدې دي خو نور خلک هم شته که نه ترونه او ماماګانو دا شته دی که نه د هغې حق ورته نه بیانوي نو الله رب العزت وایي چې نه د مور او پلار حق مې د بلې خبرې دپاره بیان کړ دې کې هم الله وایي زما خپل کار دی دا مې دې دپاره بیان کړو چې حق یې زیات دی کچری دی زما په مقابله کې تعالی درځي نو بیا پرېږده زما عمر حق یې نشته الله وایي وان جاهداک کدی پتا باندې زور لګي او کوشش کوي علی ان تشرک بی ما لیس لک بی علم د دې خبرې چې ته شرک کې ما سره هغه شرک چې باغې تعالی څه دلیل نشته فلا تطعهما دې کې به خبره نه منې ښه ټیک د مور او پلار دی او ډېر غټ حق یې دی ښه والله وی چې کله دې تا ته د شرک خبرې کوي نو فلا تطعهما دې کې به خبره نه منې ځکه چې هلته زمانه فرمانی راځي او سنتم په دې راغلی او ګواه نبی علیہ السلام ویلو چې لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق چې د خالق نافرمانی پکې راځي نو د مخلوق تابعداري به نه کوې که نه دا ټول مخلوق دی که نه کله چې مور او پلار تا ته داسې خبرې کوي چې د خدای حق در باندې ماتوي نو مې منه فلا تطعهما دې کې خبره مه منه پس نه چې ته د پرېږدې د سره پرېږدی مه وصاحبهما فی الدنیا معروفا ملګرتیا کوه دې سره ژوند تېروه دې سره په دنیا کې د عزت او خدمت نور کوه څه ضرورت یې که نه د دنیا نو هغه سره د هغې خیال ساته ادب یې کوه احترام یې کوه ځکه نبي علیہ السلام چې هجرت وکړو مدینې ته نو بس زنانه هم تلې ورسره ډېرې حضرت اسماء سره د هغې مور یو ځل مدینې ته راغله مشرکان نبی علیہ السلام نه هغې تپوس وکړو چې مور مې راغلې ده نو ملاقات ورسره وکړمه نبی علیہ السلام او مور دی دا ملاقات څه بد نه دی وصاحبهما فی الدنیا معروفا دغه نه دی الله نه منې کوي خو د هغې په دین کې ورسره ملګرتیا مه کوه نور رسل تعلق چې هغه وساتلی شي ورسره د احسان خدا معنا وکړه خو صرف د هغې په غلط دین کې به هغې سره ملګرتیا نه کوي هغې ته بخښه نه وایي ژوند تېروه د دې دواړو سره په دنیا کې ډېر په اخلاقو معروفا په عزت او په اخلاقو سره خو لیکن په دین کې به دې ملګرتیا نه کوي په دین کې به د چا ملګرتیا کومه واتبع سبیل من اناب الی دوره به چېرته څوک حق پرستی که نه
دا هغه مرګرتیا کوه تابعداري کوه د دین او د عقیدې دا هغه چا اناب الی الله وی چې ما ترا ګرځي نو په دین کې دا هغه مرګرتیا کوه څوک موحد وي عقیده توحید وي نو هغه بستاد مرګري اصل دې سره چې جون تیرا دنیا کې او دینی مرګرتیا بستاد چا سره من اناب الی ثم الی مرجعکم بیا ما تاسو راتللی فنبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون په بدلا هغه عمل چې تاسو کړو هغه چاته معلومه نه چې څه دي الله ویلي چې هغه ما چاته خولي نه دي چې څه دي خو پټ می ساتلی د خپل بندیانو لپاره او قیامت کې به بیا پوه کم پیژنه چې دا ستا هغه عمل بدله ده دا د لقمان په تقریر کې د عقیدې اصلاح د شرک ردو اوس ورپسې دا ذکر کوي خپل ځي ته وایي ځکه هغه به چېرته ویلي چېرې زه خو به شرک نه کوم څه نور تپوسونه خو چې د دې به الله ماله څه راکوي کله وی دیم ورته وی چې بعضې مفسرین لیکلي دي چې الله په هر څه پوهېږي یو که چېرې یو د وري دانه یې هغه چېرته دې ځمکه کې پرېوځي کته هغې نه هم الله خبر دی ولې واړه په څه پوهېږي هغې خو دوره عقل نه وي که نه وایي داسې تپوسونه یې ترېنه کولو تو لقمان ورته بیا دا دلیل پیش کو یا بنیا اے بچیا انہا انتکو مثقال حبت کچریوی دا عمل ستا کاغفا عمل دے کو بد عمل دے انتکو مثقال حبت کچریوی پاندازا دیو دانی من خردل دوری دانا چر شوشم نوم نرے دا فتکن فی صخرت دا چرته په ګټه کې دن نه او فی السماوات یا چرته بر په اسمانونو کې او فی الارض یا چرته ښکته په ځمکه کې دغه پټ ځایونه دي نور پټ ځایونه خو نشته ګټه کې چې یو شی دننه پروت وي نو پټي که نه صرف دومره چې او فی السماوات او فی الارض کې مقابله جوړه کړې ده چې یا په ګټه کې یا که په ګټه کې نه نو په اسمانونو کې یا که اسمانونو کې نه نو په ځمکه کې دا ګټه به کوم ځای دا به اسمانونو ځمکو نه باري د اسمانونو ځمکو په مقابله کې ذکر کړه چې مقابله کې ذکر کې شفا جدایي که نه او ګټه خو د اسمانونو د ځمکو نه بار کېدی نه شي کوئی چې دا تقسیم صرف په اعتبار د دې پټوالي سره دی مطلب فی صخرت چې داسې چېرته په ګټه کې دن نه وي دومره پټ وي یا په اسمانونو کې بر وي یا په ځمکه کې ښکته وي نو ګټه یې په منځ کې راله که نه درې مقامه یې ذکر کړل ادرې مقامه یې داسې هر ځای کې بره او ښکته او منځ اسمانونه بر شو ځمکه ښکته شوه او ګټه یې په منځ کې شوه مطلب دا و چې که هر ځای کې دا مطلب احاطه یې ذکر کړه که هر ځای کې وي یأتی به الله الله به هغه عمل حاضر کړي په قیامت کې د هغې بدله به ورکوي څوک چې نه دا مطلب اخلي چې فی صخرت هغه حدیث ته اشاره ده یو سړي دومره عمل کړو چې اډو یقین یې پرې نه و چې دې به ما الله بدله راکړي دا خو یو ګټه وه لار کې پرته وه نو ما ډډې ته کړه چې څوک پرې ټکره نه وایي الله وایي د دې به هم بدله در کومه فی صخرت دا خو بې عوضه شی نه دی او فی السماوات
یا چرته راوتی د شپې اسمان ته کتلی لکه آل عمران کې چې تیر شوی او دی ویلي چې سبحانك فقنا عذاب النار ما خلقت هذا باطلا یا الله تا دومره لوی اسمان او ستوري دا عبس ندي پیدا کړی الله ویلي چې دا عمل دی هم د بدلې دی دې بدل اجر در کوم او فی الارض یا پزمکه باندې چرته سجده لګولی پزمکه عبادتونه هډیر دي کنه هډیر شي دي ندی ته اشاره وایي کنه یات به الله دا ټول الله حاضر کی ذکر ان الله لطیف الله ډیر په نرو خبرو پويږي باریکو خبرو باندې خبیر او په لوی غټو خبرو پويږي پارس باندې پويږي دا ګورم هغه سره تعلق ها اوس وته د عمل ذکر کوي یا بنیا قم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك کله چې عقیده توحید شو اوس مونږ کاوه اے بچیا پابندی کوه د مانځو عقیده دې هم صحیح شو عمل دې هم صحیح شو نو بس دغه پروګرام وکنه نه کنه درېمه خبره او سرشته دي اوس به خلکو ته د دې بیان کړي دا درېمه خبره ده چې څنګه په خپل ته پوره شوې الله در باندې فضل وکړو نو اوس په نورو خلکو ته د دې دعوت ورکړي ځکه چې دا هم د خلکو حق دی کنه حقوق العباد دي چې الله ته پوه کړي نو تا باندې لازم دي چې بل به پوه کړي نو امر بالمعروف امر کوا خلق ته د دې توحید ونهى عن المنکر ومن کوا خلق د شرکنا څنګه چې ماتا ته وي چې لا تشرک بالله دا هو ګران کار د مخ کې پاسانو پرې په خپل عقیده ځکه مونږ هم کوي لیکن چې بل ته خبره شو نه بیا ګران شو د بل صفته لګي چې طبيعت خره که خنره چې ته خبره کوي کنه شکار په بل شفا ډیر ګران شي کنه ابه یا منی یا به نه منی الله وتوی ګران کارونه اسانی کنه په صبر سره واصبر دې کې د صبر ډیر ضرورت ده امر بالمعروف نهی عن المنکر او د دعوت په کار کې د صبر ډیر ضرورت ده نو ایواز به هم ډیر زیاتی واصبر قرآن صبر کم دی کې یاد کړی دی چې کم دی کې د توحید بیان کیږي هغه دی کې واصبر ویلی نور دینو کې نه ته دنیا یو کار کې ځان له هغه کې وتا باندې سخت راشي نو ته زه صبر وکوم دا خو دنیا لپاره صبر شي هغه باندې الله وعده نه کړی دا چې د دین لپاره صبر کوي نو دی باندې وعده کړی او دین بیا څه ته وایي توحید او سنت ته وایي د انبیاء او دعوت فاصبر علی ما اصابک صبر کوا په ټول تکلیفونو باندې چې تا ترسي ان ذلک من عزم الامور یقینا چې ما حکم خبره تا ته وکړي دا ډېری پخې خبرې دي من عزم الامور دا خبرې دي چې په دې باندې څه اعتراض نه کیږي په دې باندې څوک رد نشي کولای من عزم الامور عزائم هغه فرایض ته ویلي چې په بنده باندې لازمي او فرض دي یا من عزم الامور د اولو العزم انبیاء او کارونه دي اولو العزم انبیاء چې کوم انبیاء او ډېر همت والو اوس وت اخلاق خي اخلاق اعمال ذکر کول نو اخلاق او آداب وتخي ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس او مپر سوا تندیخ پل خلق تان
خلقو سره چې خبرې کوي حد یو دا معنا. سعر ابن جوزی وی دې ته وی پوخ باندې یو مرض راځي نو سټي پوک شي، هغه مرض سره سټ پوک شي. نو لقمان خپل زی ته وی چې څوک دره خبرې کوي د سره نو مختبل په لماړه وا چې څنګه پوک سټ شي، مختبل په لماړه وا دا سنت خلاف ده. حدیث کی راځي نبی علیہ السلام چې بچا سره خبرې کولې نو مخامخ به او تکاتو بل په لوي مخ نه اوراله. یو معنا هغه چې لا تصائر حدک للناس، مخ مانو د خلقو نه چغې سره خبرې کی او تبل په لګوري. دویم مطلب مفسرین وی ولا تصائر حدک للناس، وخت کې مکه غوا خلقو ته دام یو بد اخلاقی ده په خلقو کې چې ته او تن سره خبرې کوي ال اپل بلو لاړی چرته شاته نو تاغه ته وخت کې کوک کې دې کې څه مطلب دی؟ دې کې دا مطلب چې دا زه چا سره خبرې کوم نو دا ډېر قماقل دی نه پوهېږي، نو هغه ته ګوره وخت کې ووایي وی دا څه مکوه، دا ادب نه دی، دا اخلاق نه دی، دا د یو بنده بے قدری او بے عزتی ده. ولا تمشي في الارض مرحا، مگر دا پزمکه باندې په مسته سره د ګرځېدو چل ورته کوي، مگر دا پزمکه باندې په مسته سره هغه تلل چې هغه خلاف سنت نه وي تمرح وي. نه ډېر په دمه ګرځېدل، ډېر په دمه لکه بیمار سړی چې ګرځي دا هم د سنت نه خلاف ده، او نه ډېر په تیزه منډه وال دا هم د عزت نه خلاف ده، بلکې درمیانه مرحا. ان الله لا يحب كل مختال فخور، یقینا چې الله چرې نه خوښوي داسې خلق مختال او فخور، نه خوښوي داسې خلق چې هغه ځان ته ډېر غټ وایي. مختال مغرور انسان چې غرور پکې زیات وي، او فخور هغه چې په نور باندې لوی کوي. مختال د خیال نه خیال چې بس په یو خیال کې روان دی او چاته فکر نه بل څوک د نظر نه اړو سرازي نه، بس صرف خپل ځان ویني دې ته مختال وي. نبی علیہ السلام ویلی من جر ثوبه خیلاء، چا چې د لوی او تکبر د وجه نه ځان پسې جامه راښکام که صادرو که ارسو د لوی د وجه نه لا ينظر الله الی یوم القیامت، الله ودته د قیامت پر ورځ باندې اونو ګوري. مختال لکنه او فخور هغه چې په خلق باندې فخر کوي لوی کوي. وقصد فی مشیک، دا ته معیشت خي چې دنیا کې جون تیرې نو ځان ته ګوره، ځان ته ګوره لکه مونږ وایو خپل صادر سره خپې غځوه، صادر نه خپې بار نه کې، مطلب سی خپل آمدن ته وګوره نو هغه مناسب خرج کوه، ځان باندې بوج را نه ولې قرضونه. وقصد میان روی کوه فی مشیک، په خپل تلو کې نو مخکې سره مناسبت چې ولا تمشي مرحل، او وقصد فی مشیک په تلو کې میان روی کوه، او بل معنا جون تیرول په صحیح طریقه باندې چې دنیا کې در باندې ذلت را نشي. فی مشیک یا څنګه چې هر څه دنیا د پاره او آخرت دغه سپری دی، دې ته ویل شي اقتصادي ژوند دی. اقتصادي وغضض من صوتک،
او چپ کا خپل आवाज که خبرې کې که بیان کې کو نو وغضض من صوتک من تبعیضی دے چپ کا بعضی आवाज خپل بعضی आवाज کم لکه چې دعا کې نو په دمه دمه چې ذکر کې نو په دمه دمه من صوتک منځ کې نو په دمه دمه ها بعضی आवाजونه چې هغه په تیزه تلاوت کې نو په تیزه کوا بیان کې نو په تیزه کوا ځان پاسنه چې ذکر په تیزه وکي ذکر د پاره قران سورۃ بار بار ویلي چې په دمه کوا ذکر واذکر ربک فی نفسک دون الجهر جهر مکوا نو کو پتی ذکر وکړو نو دا قرآن او سنت نه خلاف د بدعت په نه جوړیږي دې ته چې بابا وایي چې پتی ذکر وکړو ځکه چې حدیث کې راغلی چې نبی اسلام ویلو چې الله خو سکون نه دی تاسو ته په چا لګیاي دی ویلو چې الله سکون نه دی والله مریضم نه دی چې आवाज په بد لګي ګور الله دې کې داغي جواب وکړه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا چې ډیر بد او ناکاره په आवाजونو کې आवाज د خر دی څه مطلب الله رب العزت وایي چې د خر आवाज خو روغ سړی باندې هم بد لګي کته سوې چې الله بیمار نه دی کنه الله روغ دی لیکن د خر आवाज په پار کې بد لګي روغ یو که بیمار دی لصوت الحمیر دیو جن سفیان ثوری وی سیاح كل شيء تسبيح الا الحمار سیاح كل شيء تسبيح الا الحمار هر شی چې आवाज کې نه د الله ثنا کوي خو خر نه دا आवाज چې د الله ثنا نه ده او مجاهد ویلو چې لو كان رفع الصوت خير لما جعله الله للحمار کچری دا اوچت आवाज د خدای نعمت وي الله وخر لنور کو لو كان رفع الصوت خير لما جعله الله للحمار اوچت आवाज د الله بدی شي کنه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دا ګوره دا اول تر اخره پورې د لقمان تقریر او دې کې د هر اصلاح ذکر کړل خپل دی ته یو جامع بیان دی دا الله خو نو ذکر خپل قران کې راوړو چې تقریر دی ته وایي کسی باندې کې وکي ضروری خبرې وکړي کنه ورپسې دلایل عقلی شروع دي چې وردا نقلی دلیل ذکر کا الله نو ورپسې عقلی دلیل نه ذکر کوي الم تروا تاسو نه ګوره ان الله سخر لكم ما فی السماوات یقینا الله تاسو تابع کړی دي هغه سوچ په اسمانونو کې دي وما فی الارض او سوچ په ځمکه کې دي تاسو تابع کړی ان تاسو د فائدې او د خدمت لپاره پیدا کړی واسبغ علیکم اپور کړی دی پتا سبحانه نعمو خپل ټول نعمتنا ظاهرة و باطنة کاغه ظاهری نعمتونه دي چې خسته بدن در کړی وګونه سترګي اعضاء در کړی ظاهرة دغه سي ظاهری داوم دي چې الله رزق در کړی الله تعالی اسلام نصیب کړی په خپل عبادتونو باندې پوه کړی
چې دا منځ دی، دا روژه ده، دا قرآن دی، دا ذکر دی. وباطنه او څه باطني نعمتونه دي چې عقل درکړی دی، فکر درکړی، ښایسته اخلاق درکړي دي. دا یو ملکه ده که نه چې الله په انسان کې پیدا کړي. ایمان یې درته نصیب کړی دی. باطنه ظاهري او باطني نعمتونه. دغسې باطنه کې دا هم راځي چې ګوره تار څومره ګناه وکړي نو الله در باندې پرده واچوي. چاته خو علم نشته که نه او الله ته شته، هغه در باندې پرده اچولې ده. دا څومره لوی نعمت دی. ومن الناس بعض خلقنا من یجادل فی الله، هغه څوک دي چې جګړې کوي د الله په ذات کې بغیر علم، اس دلیل ورسره نشته، عقل ولا هدن، ان ورسره څه هدایت شته دی، څه نقل د انبیاؤونه، ولا کتاب منیر، ان ورسره څه کتاب شته په شان د قرآن. قرآن ورسره هم نشته. جګړې کوي او داسې خبرې کوي چې نه عقل مني، بغیر علم ولا هدن، نه نقل مني، ولا کتاب منیر، او نه قرآن. قرآن کې ورسره دلیل نشته، حدیث کې ورسره نشته، عقل ورسره تقاضا نه کوي، جګړې کوي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، کله چې ویل شي دي تا په نصیحت کې چې تابعداري وکړئ دا قرآن چې الله نازل کړی دی. قرآن چې سوی دا ومنئ که نه، قرآن خو بیا بیا وایي چې لا تشرک بالله، شرک مه کوئ، شرک مه کوئ. دا نصیحت ورته وکړئ د لقمان په شان کې. قالوا نوایي دي بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، نه مونږ دا نه منو، مونږ به تابعداري کوو د هغې طریقې چې مونږ دي په هغې باندې مشران خپل. دقه د دې دلیل دی، بل ورسره څه نشته. دا دلیل خو نه علم دی، نه هدایت دی، نه کتاب منیر دی. دا خو په یو کې نه دی چې ما وجدنا علیه آباءنا. اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، اگر که شیطان راکاږي دي له عذاب د جهنم ته. ورنور زینو کې الله بل شان ته جواب کړو چې اولو کان آباءهم لا یعقلون، داسې مشرانو پسې روان دي چې هغې کې عقل نه و، ان هغې کې هدایت و. نور زینو کې دا جواب کړو، دلته بل شان ته جواب وکړو اولو کان الشیطان. ګردی په خپل مشرانو پسې روان دي، اگر که شیطان یې راکاږي عذاب د جهنم ته. څه مطلب؟ دا اسې د آباو نوم اخلي، نور اصل پلار یې څوک دی؟ شیطان. داسې نه وي چې بل نتبع ما وجدنا علیه ابلیس، شیطان داسې نه وي. نو آباءنا، خپل پلاران ګناهګار دي. الله ای دا ستا د پلارانو دین خو نه دی، دا خو د ابلیس دین دی، د شیطان طور پسې روان. دا پرېږده، شیطان تابعداري مه کوه. نوم د آبا واخلې او پېژنې نه. راشه توحید قبول کا چې اخره خاتمه دې ښه شي. ومن یسلم وجهه الی الله، هغه چا چې خپل ځان حواله کو الله ته چې الله هر څه ستا دي، که زما مال دی، که زما بدن دی، که زما اولاد دی، الی الله، هر څه مې تا ته سپارلي دي. بس وهو محسن، عقیده د توحید وي. فقد استمسک بالعروة الوثقی، یقینا د منګولې اولګولې په کړۍ محکمه. دا کړۍ ده که نه؟ چاول کې ویلو که نه؟ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، ځان یې بچ کړه د شرک او د شیطان نه او ایمان په الله باندې راوړ، محسن شو. فقد استمسک بالعروة الوثقی،
هغه محکمه کړی د اسلام ویل الله عاقبۃ الامور الله ته انجام د ټولو کارونو دی بس نور الله چې دی وعده کړی ده کنه چې کله تا دا مضبوطه کړی راټینګ کړه کنه الله تعالی دې اجر درکړي ومن کفر اچھا چې کفر وکړو یعنی الله تعالی سونس پارلو بلکې بغیر د الله نه په بل کې اعتماد وکړو نبی علیہ السلام توی فلا يحزن کا کفر تم غم جن کېږي ردی په کفر باندې ځکه ساکار خپل دعوت چلول دي خپل دعوت کوا دا هو یو تن نه چې ته غم جن شي ټول دنیا له په کوم یو به غم جن کېږي دا هو به ځان هلاک شي پروا مساتا فلا يحزن کا کفر الله بنديان دي او غویني غم جن کی تعالی را کفر ددو الینا مرجعهم من تدیرات للی فننبئهم خبر بکوجی بما عملوا فبدل دا عمل چکرو ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله کوئی په خبرو چې پزرونو کې سدي شرکی خیالات باغی کوئی او په دې مدو کا کېږي چې دې سره د شرک نه په دنیا کې دومره خوشاله دي دومره په آرام دي او په راحت دي او تا سهولت نشته ولی نمتعهم قلیلا الله عزوجل په دنیا کې نفع ورکوم کنه دا خو له زور کوم امتحان دی پیدا ورکوم دی لګوم ته په دنیا کې ثم نضطرهم بیا براکاګم دی لرا لعذاب غلیظ اړیر غټ عذاب د جهنم ته یو دلیل عقلی ذکر شو هغه پسې دا ترغیب او ترهیب یې بیان کو دویم ولې مثال قوم کو دین تاسو کې من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو زمکا له یقولن الله نو خامخاوي چې الله پیدا کړی کنه ګور خې پیجنې قل الحمد لله وای چې څنګه دا صفاتونه دي دا ټول صفاتونه د الله دي نفع او نقصان هم داغه په اختیار کې دي خیر او شر هم داغه په اختیار کې دي الحمدلله د ټول صفاتونو مالک دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر د دین نه پوهیږي لله ما فی السماوات والارض خاص د الله دی او سوچ بس مانو کړي او پزمکه کړي ان الله هو الغني الحمید بشک الله چې دی هغه ذات بی نیاز دی چاته حاجت نشته او سایل شي دریم دلیل په علم باندې ذکر کوي او دا څه مفصل لکه سورہ کهف په شان کې ولو انما فی الارض من شجره اقلام بالفرض کچری شیغه سوچ په دې زمکه باندې دی ونی اقلام الذين قلمون جوړ شي قلم خوړو کې شی ده کنه چې د یو یو نه وسوره جوړیږي قلمونه چې هغه ماشين وتهونه سي هغه راکش کنه قلمونه ته جوړن دی یو یو نه وسوره جوړ شي چې بیا د ټولې دنیا ونی اقلام والبحر يمده او دا سمندر دا دریاب دا غیر پاره صحیح شي او یواز دانا من بعد سبعة ابحر چې پس د دینه و دریابونه نور شي چې دی ختم شي نو بل چې بل ختم شي نو بل کدا چې و دریابونه نور شي او لیکل کیږي نو ما نفذت کلمات الله ختم بنشي د الله صفاتنا کلمات الله ولی زګه دا ارس چې دي کنه دا د شمار دي دا محدود دي
او کلمات د الله خو غیر محدود دي کلمات د الله خو غیر محدود دي او دا نشي کېدای دا ممکن نه ده چې غیر محدود شي په محدود کې کېدین دا خو ډیره ګرانه ده لکه واړه کاسه ده که نه اته پکې لوی خانک دي نو پکې کېښودی شي دغه مطلب دی چې د الله کلمات د هغې حد نشته خو بې حده دي دا قلمونه او دا دریابونه دا خو ټول محدود دي که نه سبعتو شمار نه خو بار نه دي که نه ما نفذت کلمات الله ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور او حکمت والا دی نبی علیہ السلام ته یو مشرک ویلو امیہ ابن خلف چې ته وایې چې الله به په یو ساعت کې ژوندي کي که نه نو په یو ساعت کې به څنګه ژوندي کي دا خو ته په خپله وایې چې د انسان الله پیدا کونو نطفه وه بیا علقه شوه بیا مضغه شوه بیا عظام شو نو په پیدا کولو باندې پکې دومره وخت لګېدلی دی 9 میاشتې او 8 میاشتې دا دوره لګېدلي او ته وایې چې بیا ژوندي کي نو په یو ساعت کې بیا ژوندي کي الله رب العزت دا آیت نازل کړ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده یا خلقو نه دی پیدایش تاسو او نه بیا ژوندون ستاسو مگر په شان د پیدایش د یو تن کنفس کخلق نفس بس الله ته خدا ټول دنیا یو نفس یو شی دی اوس د الله په حق کې دومره خبره ګرانه ګڼي چې څنګه به په یو ساعت کې ژوندي کړي ټول دنیا او یو تن الله یې ما ته په دې کې فرق نشته ان الله سمیع بصیر یقینا الله اوریدونکی اولیدونکی دی الم ترى تنګوري ان الله یولج الليل في النهار چې الله دننه کې شپه په ورځ کې شپه څه شو اوس پنځته کنه کوم بلاړه ویولج النهار في الليل او دننه کې ورځ په دې شپه کې نو ورځ روکشي بیا شپه کې خو ورځنی چې دا کوم په لاړه شي نبی علیہ السلام نوم دغه تاسو یو چې ته قیامت کې کنه نو بس جنت به او جهنم به نور څه باندې بس چې دا دنیا به کوم ځای بیا نبی علیہ السلام ورته دا مثال پیش کړ چې دا روز راشي نو شپه کوم ځای ته لاړه خدای الله علم ته لاړه کنه تبي وسخر الشمس والقمر او تابعدار کړي نور اوس کوګمه هر یو روان دی غنیټي مقرری پوری ان الله بما تعملون خبير وبشک جل استاذ په ټول عملونو خبردار دی ذالک د اصل علت ته وردا سچ الله مخکې بیان کول کنه چې دریابونه به ختم شي ونه به ختم شي دغه سي الله تاسو پیدائش د ټولي دنیا داسې دی لکه د یو تنخوا دغه سي شپه پر ورځ کې داخلول او ورځ په شپې کې داخلول دا ټول کارونه چې دي ذالک دا یقیني دي ورته دې کې شک نشته ذالک دا یقیني دي ولی بان الله دغه چې الله شته کنه هغه ته هیڅ یو کارګران نه دی کتا ته څوک ډېر وي او سوالونه ته پوښتنه وکړي که نه نو بس ته به دا جواب ورکوي چې ذلک بأن الله الله ته هر څه آسان دي دا تا ته ګران دي دا ځکه چې الله چې دی هو الحق هغه حق دی دا دعوت حق دی دا بندگی حق ده دا بادشاہی حق دا وانما يدعون من دونه الباطل او هغه چې دی او توازن کوي بغیر د الله نه باطل دي
داغي څه حقیقت نشته، داغي سره څه قوت نشته، داغي دعوت نشته. دعوت خو صرف د الله. ان الله هو العلی الکبیر، بېشکه چې الله ډېر اوچت ذات دی، د صفاتو په لحاظ سره ډېر لوی دی په اعتبار د ذات سره. بل دلیل عقلی، علم ترى تنګورن الفلک تجری فی البحر، چې دا کشته چې چلیږي په دریاب کې، دا په څه باندې چلیږي؟ بنعمت الله، د الله په نعمت سره. د نعمت نمراد هغه سبب دی چې الله ول پیدا کړی چې هوا ده، بریحن په دې چلیږي. یا هر زمانه کې جدا جدایي خو سبب خوشته کنه، نو دغه د الله نعمت څخه کته په هر نوم کې د چې دا په دې تیلو چلی دا، دا په دې هواو چلی دا، دا په دې ګیسو چلی دا، خو نه بنعمت الله. دا ټول د خدای نعمتونه دي، بل څه نشي چلی دی. یا بنعمت الله د الله په توحید سره چې واحد لا شریک دی، نو هر شی د الله په توحید روان دی. لیریکم من آیاته، چوخی تاسو ته خپل قدرتونه په دې دریاب کې. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقینا چې په دې کې ډیر هدایات دي، عبرتونه دي خدای بنده لپاره چې صبرناک دي. ولی انسان باندې دوه حالت راځي خامخا، کله مصیبتي تکلیفي نو صبر، هر څه خو صبر وکړي، او کله نعمتي خوشحالي نو شکور، د الله تابعدار وي، شکر گزار وي. دغه خلقو لپاره صبر او شکور څوک د موحد دی کنه. پیدا شي او موجن، کله چې راګیر کی د مشرکانو لراغه چپی د دریاب، کز زللی پشان د غرونو، یو دامانا کل جبال، یا پشان د وریزو کز صحاب، داسې چپی راشي په دریاب. دعو الله دی چغی کی اللہ تا مخلصین له الدین، دبل چانم پکی نہیں بیا، خالص کی اللہ لرب لنا اخلاص پیدا کی. فلما نجاهم الى البر، کل چلے بچ کی وچتا، فمنهم مقتصد، نو بعض پکی چرتئی چیغا پخپل توحید بان اکلک پاتش. حسن بصری ولی مقتصد متمسکن بالتوحید، هغه په خپل اخلاص تولی دریاب کې د اخلاص چغواله وکنه ټول واله، او بعضون رسته پرې خودا، بعضون هغه پرې نه خودا، بس هغه مونږ یو ځل الله ته چغواله دنو پرې دوی نه، دا به مقتصد څه کنه، ته په خپل توحید باندې کلک شفا. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الله انکار نکي زمون د دې دلیلونو مگر هغه بنده چې غدار دی، دوکمار دی او ناشکر دی. خطار ولې دی؟ ځکه چې وی چې الله را مدد شي، الله خیر، یا الله خیر، یا خدای خیر، دا وی کنه. چې هغه تکلیف لري شي کنه بیا نوې یا نور سوی نو غدارا، ولی دوکا وکړه الله سره، خطار دا معنا. او کفور دی الله په دې ورلې نعمتو کو چې د دې مصیبت نه اخلاص کو، دې شکر نه ادا کوي. یا ایو الناس اتقوا ربکم، اے خلقو یریږئ د خپل ربنا، واخشوا یوما، او یریږئ د عذاب د هغې ورځې نه، لا یجزي والد عن ولده، چې هیڅ پیدا به ورنه کي پلار د خپل زوی نه، لا یجزي والد عن ولده، چې ادا به نه کي، ادا د خپل زوی نه څه به ادا نه کي، من جنایته و مظالمه، چې په دې زوی باندې څه ګناهونه او څه حقونه دي د خلقو، نو پلار یې ته لرې کولی شي،
لا یجزي غبه تسوي ام ولدي د خپل اولادنا خپل دین ولا مولود او نه دا زی دا سکول شي هو جازن چې ادا کون کې شي او والده شيئا د پلارنا څو ضربر هغه باندې څه بوج او څه تکلیف او څه حقوق د خلق راغلي نصیب تنفس کی نشي کولای کنه ته د آیات معنا وکړه سورۃ البقره کې تیر شیو چې لا تجزي نفس عن نفس شيئا یو نفس با د بل نفس نه هیڅ شی لري نه کینو هغه نفس څوک هغه څوک پردینو بل خلقو لار او دامن دا څومره نږدې کنه والله په هغه ورځ باندې یو د بل په پیدا نشي راتلی یو د بل نه څه تکلیف نشي لري کولی ان وعد الله حق او روز خو ډېره رښتیا ده که تاسو وایئ چې دا روزه ټول موږ نه منو والله وي څنګه یې نه منو وعده د الله رښتیا ده چې دا روز به راځي خو دا تاسو یې ولې نه منئ ځکه فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه نه کي تاسو لره دا ژوند د دنیا څوک خو دې دوکه کړي دي چې مړه دنیا ګټه آخرت نشته داسې خبرې خلق دنیا کوا حیات الدنیا څوک په دې مشغوله دي ولا یغرنکم بالله الغرور ادوکه نه کي تاسو لره په الله باندې دغه شیطان چې ډېر دوکه مار دی غرور ډېر دوکې کوي کنه الله باندې څنګه وګورئ یو خو د پخوانی چل دی چې آدم علیه السلام ته قسم وکړ د الله په نوم باندې نو د دې یو د دوکې طریقه دا ده چې بالله دې وی قسم په خدای چې دا په قسم او دوکه نه کې ګوره بالحلف بالله دویم دا دی چې بالله د الله په صفاتونو سره چې الله غفور الرحیم دی الله معافی کوونکی دی انو بنده ته وی الله معافی کوي دا هیڅ خبر نه ده خو ګوره ته مجبور یې سشته نه کنه الله غفور رحیم دی غندې ویل دا په دې صفاتونو د الله باندې دوکه کوي کنه چې هغه بخناو کی او توبه به وباسي داسې به وکړي ان الله عنده علم الساعه دا اخري آیات چې دي کې هغه مغیبات خمسه را جمع کړي دي مغیبات خمسه پنځه دې ذکر را جمع کړي چې حدیث کې راځي نبی اسلام نه یو سړی تاسو نه کولو څوکرای باندوال را باندې چیرې نبی علیہ السلام ته یو دا تاسو کومه چې زما کور کې امید ده نو تما ته وایي چې زما زیو پیدا کی کلور به پیدا کی بل دار چې ما زما کې دانه کړی نو تما ته وایي چې باران وکیږي کبل کیږي څنګه چل وي بل دار چې ذکر پیدا شوی منو هغه ورځ ما ته معلومه ده لیکلې مې ده چې پلانې ورځ او پلانې تاریخ او میاشت ورته خو چې به کوم ورځ مرم نو ما ته هغه ورځ ته وښیه چې به کوم ورځ دا تاسو نه ته کولو وی دا آیات خاص داري په جواب کې راغی نو ځکه پنځه خبرې راجمع کړې ها نور دا نه چې کني بس غیب دادی نور نشتا ان الله عنده علم الساعه یقینا چې الله سره علم د قیامت ته باغی څوک نه پوي چې کله راځي ځکه دا تاسو نه ډېر کول کنه یسلونک عن الساعه یسلونک عن الساعه دې ستنه د قیامت ته پوښتنه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الله باران ور اچته پته نه فیعلم ما فی الارحام الله پویږي چې په ګېډو کې څه دي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ان پویږي هیڅ یو نفس چې سبب ستکار کوم ټیک ده خو د ما خام نه
مشورو کی پلار او زامن کې سبا ودا کار کو کنه خو ان شاء الله وتروي کنه دغه چې پويږي نه چې سبا کو څه باندې وما تدري نفس بأي أرض تموت ان پويږي او نفس چې په کومه ځمکه باندې امري دا ټول الله ته معلوم دي ان الله عليم خبير یقینا الله پويږي پارسو خبردار دی دې ته مغیبات خمسه وي خلق په مطلب نه پوهېدل نو بس دقه چې دي کنه په دې باندې صرف الله پوهېږي نور څوک نه او په نور خبرې د غیبو چې ستانه سرک شوي دي او ستا په زړه کې څه دي دا خو په دې خو یې پوهېږي خلق نو یو خو وایي ګوره د قرآن کې صرف دا یو آیات دی ولې نور نه دي راغلي سورۃ انعام کې وګوره اعراف کې وګوره وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر هغه څومره عام آیاتونه دي کنه دا خو یو آیات نه دی بل دا چې دا پنځه ذکر کړل چې سوال د دې شو نو جواب راغی سوال چې څه شوی جواب دا غي راځي کنه او منصور بادشاہ خوب لیدلو ډېر یې دا بیا تاسو نه کول د امامانو نه امام شافعی نه څنګه خوب وی ماته عزرائیل علیہ السلام په خوب کې منګولو خو پینځه ګوتې پیدا شي راته نو بس چا به ورته دا تا ته وویل که نه چې ستا پنځه ورځې دي دا به لا ویرې پنځه ورځې تېرې شي نو بیا یې ویې راغله دا خو دروغ و بیا ورته چا وایي پنځه میاشتې دي امام صاحب نه تپوس وکړو هغه ورته وایي نه دا خو تا ته عزرائیل وویل چې دې پنځو خبرو په حال هېڅوک نه پوهېږي کوم چې دې سورۃ لقمان په آخر کې بیان شي چې دا پنځه څیزونه چې دي که نه د دې علم الله ته دی دا چې ته منصور به دا خیال و چې یاره زه د خپل عمر په حق کې ځان په پته پوه کومه چې لږ به یي که ډېر به یي که نه لکه نجومیان خلقو ته وایي که نه دا فکر به یې نو خوب کې ورته دا وښوري شي چې دا فکر مه کوه په دې څوک نه پوهېږي نه د قیامت په حال نه د باران په حال نه د اولاد پیدا کېدو او نه د سبا د کار نه د خپل مرګ نه څوک خبر کړي فی خمس لا یعلمون الا الله دې الله پوهېږي سورۃ الف